الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، أو كما قال. کتاب ریاض صالحین 122 نمبر باب شروع. باب په باره د دې کې چې کله د پرنجې کوونکي الحمدلله ووي نو هغې ته جواب ورکول په یرحمک الله سره چې دا سنت عمل دی او د هغې ځینې آداب. په دې باب کې 4 نمبر حدیث دی. انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی، دا وی: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم. دو سړو د نبی صلی الله علیه وسلم په خوا کې پرنجې وکړو. شارحین ذکر کوي دا یو سړی چې عامر بن طفیل او بل چې و دا د عامر بن طفیل وراره. دې دواړو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې پرنجې وکړو. فشمت احدهما، نبی صلی الله علیه وسلم دی یو کس ته د پرنجي جواب ورکو يرحمك الله ورته ویلا، ولم يشمت الاخر، او دی بل ته د پرنجي جواب د الله پیغمبر ورنکو. فقال الذي لم يشمته، نو هغه سړی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلا چاته چې نبی صلی الله علیه وسلم د پرنجي جواب نو ورکړي. هغه ویل: عطس فلان فشمته، اې د الله پیغمبره پلانکی پرنجې وکړو تا هغې ته جواب ورکو یرحمک الله دې ورته ویله. وعطست فلم تشمتني، او ما پرنجې وکړو ما ته جواب رانکو، ما ته یرحمک الله ونه ویله. فقال د الله پیغمبر ورته ویل: هذا حمد الله، دا کس چې و دا چا ته چې مې جواب د پرنجي ورکو یرحمک الله چې مې ورته ویله هغې الحمدلله وویله پرنجي نه وروسته. وانک لم تحمد الله، او یقینا ته چې نو ته الحمدلله ونه ویله تا ته ما جواب درنکو. یعنې دې روایت دا ثابته شوه چا چې پرنجې وکړو الحمدلله وویله نو هغې ته به جواب ورکې، دا سنت دی. چا چې پرنجې وکړو او هغې الحمدلله ونه ویله دا سنت ته چې هغې ته به جواب نه ورکې. الله پیغمبر نه دی ورکړی، موږ هم نه ورکو. هغه باید الحمدلله وي نو موږ به ورته ویو چې الله دې په تا رحم وکړي، که وی نه وي نو موږ ورته جواب دا نه ورکو. دا بل روایت ابي هريره فرمایي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس وضع يده او ثوبه على فيه. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو کله چې پرنجې کو نو د پرنجي په وخت کې بعد الله پیغمبر دغه شان ته لاس هغه کې خودو یا به دغه شان ته په خله باندې څه کپړه کې خودلا، رومال به کې خودو یا کپړه به کې خودلا، الله پیغمبر به خپل خله ته نیو. وخفض او غض بها صوته، راوی شک د چې د الله یعنی راوی وخفض او غض بها صوته، یعنی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د پرنجي سره لوی اوازي، او د الله پیغمبر عادت داو چې هغه به د پرنجي سره आवाज کته کو، आवाज به سلو کو، فقلاره کو به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د आवाज به څنګه هغه به لاندې کو، هغه आवाज به لاندې کو. یعنی دې روایت دا ثابت شو چې د الله پیغمبر زموږ اساس دین دا تهذیب دین دی، دا د آداب دین دی، د مشرانو آداب، د معاشري آداب، د لارې آداب. دا یو مهم آداب د ځینې سي سړی کنه چې د اصول نه پیژني هغه د پرنجې کې आवाज مو سره غټ کی او دغه شان ته بس پرنجې کې سي کولاو دغه شان ته پرنجې وکي، دا سنت خلاف عمل دی. حقیقت هم دی تاسو څو په روړی کې ناشتي یا په مجلس کې څوک ناشتي او پرنجې وکي سي आवाज غاټو کې سړی د سی بيده به غونډه معلومیږي، او یا دي سي دغه شان ته کولاو او کولاو دغه شان ته پرنجې وکي لاس سړی ونیسي، دسمال سړی ونیسي یا ځینې کپړه سړی ونیسي، نو هغه خامخا انسان دی د هغې د خولې نه سړی د خولې نه لاړې توی شي یا د پوزې نه دغه شان ته ګندګي توی شي، نو دې ما سړی ښه نه ښکاري، کېدای شي ستا خوا ته ملګري باندې ولګېږي، حتما د انسان هغه طبیعت کې فرق راځي چې لکه دا سړی ولې داسې کار کوي. نو په کار دا ده د مؤمن مسلمان عادت بدای چې د الله د پیغمبر سنت هغه خپلې کې په هغې کې خوند هم دی، په هغې کې د انسان زینت هم دی، په هغې کې
جایز هم دی فائدې هم پکې ډېرې دي چې د پرنجي په وخت کې به سړی आवाज هم لاندې کی دغه شان ته خپل دی خولې ته دغه شان ته رومال یا د خپل لاس دا وته ونیسي. دا بل روایت ابي موسی اشعري دا هنا روایت ته دا وی كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهود وچوي د نبی صلی الله علیه وسلم سره په خوا کې او په مجلس کې به په زور څه کول په زور به پرنجي کول نه به ورته پرنجي بنو ورغله خو يتعاطسون په دې کې معنی تکلف راته ده معنی دا یعنی په زور به پرنجي کو ځان به پرنجي وروستو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې ولی يرجون چې هغه به دا امید لرو ان يقول لهم يرحمك الله چې د الله پیغمبر هغه ته دا خبر او دعا وته وکړي چې الله دې په تاسو رحم وکړي د الله پیغمبر دعا قبليږي. يهود دا خفتوا چې د الله پیغمبر د رښتینی پیغمبر دعای قبليږي خیری قبليږي خو ایمان ځکه نه راوړو چې عزت د وجنه. الله قرآن کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. دا يهود دا د پیغمبر حقانیت پیغمبري صداقت د پیغمبري داسې پیژني لکه څنګه سړی خپل بچي پیژني بچي د مانه پیدا دي نو دغه شان د پیغمبر حقانیت دوی پیژني. نو هغه ته پته و چې د الله پیغمبر کومنګ چرته پرنجي وکړو اصول دار چې رحمک الله د الله پیغمبر وی او د الله پیغمبر چې موږ ته ویل چې الله دې پتا سره رحم وکړي الله به دعا قبول کړي. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې يهود په زوره پرنجي وکړو نو د هغه به امید دا او تمه به دا و چې موږ ته د الله پیغمبر دعا وکړي يرحمک الله الله دې پتا سره رحم وکړي. فیقول الله پیغمبر بو ویلا يهديكم الله الله تاسو هدایت وکړي ويصلح بالکم الله تاسو د حال کې دا سبب کفر کېسته ستاسو د حالت دی الله تغیر کی ستاسو د حالت دی الله طلاق کی. نو په دې حدیث کې زموږ استاد لپاره ادب دا شو يهودي نصراني کافر هغه چې کله په یو مجلس کې دغه شانته هغه کینی او هغه دغه شانته په مجلس کې هغه پرنجي وکي کافر ناشته هغه الحمدلله موږ تاسو وسو یعنی يهديكم الله ويصلح بالكم يرحمك الله دا بوته نه دا بل اخرنی حدیث دی. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ابو سعيد الخدري روایت دا وی چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا تثاءب احدكم فليمسك بيده على فيه. کله چې بتاسو کې یو کس دغه شاند اسویلې وکي نو هغه د خپل خپل دا په خپل لاس باندې بند کی هغه اسویلې سړی کې د سستۍ مخکې تیر شو کول نه دی بکار سړی لورغه وی که حرام نه روان د ګناګاری ګنه خو اصول د الله پیغمبر حکم کړی دی کله چې څوک بتاسو کې اسویلې وکي هغه د خپل خپل ته د الله دې سولس فإن الشيطان يدخل یقینا شیطان انسان ته ورداخليږي او دغه انسان ته ورداخليږي په دغه انسان کې سستی پیدا کوي د عبادتو له سستی به پیدا کوي دغه شان د بدن کې کسالت پیدا کوي او کوم بدن ته چې دغه شان شیطان ورداخل شي هغه به خامخا د الله د عبادتونه هغه سستی پیدا کوي یو قسم وهمونه وسوسې انسان ته به وراچي. الله پیغمبر وایي یو خدای تاسو په ځمکه روایت ته تیر شو چې کله یو سړی سویلې کوي شیطان په خان دی شیطان په خندا کې وګور دی الله به ماړي خسته پیدا کوي خلې ته وګوره خان دی پسې هغه نه یعنی شیطان شاته خان دی. دویم دا چې د الله پیغمبر سوی کله تاسو سویلې کوي نو تاسو د خپل خپل ته لاس نیسي ځکه شیطان ورداخليږي ورنوځي تاسو خپل کې زین نسی تاسو خپل کې دا شانته زین نسی. نو مؤمن مسلمان دا پاک دی انسانان دا ټول پاک دي مؤمن مسلمان الله تعالی په ایمان باندې ډیر پاک کړی دی په کار نه چې هغه باید دغه شانته د شیطان مقابله دا په هر ځای کې وکړي. نو بل ادب دا چې موږ تاسو سویلې او سیلې کو نو موږ تاسو لپاره کار دا چې د پیغمبر سنت دادي چې موږ تاسو خپل دغه شانته لاس دا ونیسو. نو په دې روایتونو کې موږ تاسو لپاره مختصر پایدي یو فائدہ دا شو چې کله څوک پرنجي وکي هغه باید الحمدلله وي العقیده چې الحمدلله ویلا نور مسلمانانو لپاره کار چې هغه ته دعا وکړي يرحمک الله او دغه د پرنجي کوون کې دا به يهديكم الله ويصلح بالكم دا دعا به دا یاد کې مؤمنانو مسلمانانو دا اجر دی دا عبادت دی لکه څنګه دا منځله موږ تاسو راځو دغه شان د الله د پیغمبر دا خیسه تقیدی دا وړي خبره جمع کیږي او د الله سره ډیره خیسه بدلی مؤمن مسلمان ته به ورکی. او بل ادب دا شو هغه چاته با يرحمک الله دعا کې چې څوک الحمدلله وي دام به شرط دا خبرم بکې دا هغه چاته با الحمدلله جواب ورکړي چې ته دا غي الحمدلله واوري چې وای نور به جواب نه ورکړي
چې واوري الله به جواب ورته ورکړي. او بله خبره پکې دا شو چې دغه شانته یهودي نصراني کافر هغه الحمدلله وي کېدای شي ستاسو دعا په تمه باندې د مؤمن مسلمان دعا ښه قبلېږي اما ته رحمک الله وي نو د الله د پیغمبر ښودنه ده چې موږ او تاسو باغې ته څه ویو یهدیکم الله ویصلح بالکم. بل دغه شانته بل روایت دا شو دا هم تیر شو چې د الله پیغمبر موږ او تاسو ته یو ادب دا وښودو چې کله یو مؤمن مسلمان هغه اسویلې وکړي نو هغه به خولې ته لاس نیسي. دا سنت عمل دی، خوله به خپله ټپ کوي ځکه شیطان دغه شانته انسان هغه خولې ته ورداخلېږي. او روایت د مسلم کې راځي دا مخکې خبره تیر شوه چې چا الحمدلله ویل نو هغې ته به یرحمک الله جواب ورکړي، چا الحمدلله ونه ویله هغې ته به یرحمک الله جواب نه ورکړي. ابو موسی اشعري کې رضی الله عنه د دې یوه ښځه وه یو زوی او دغې دواړو دغه شان د پرنجې وکړو. پرنجې چې کله وکړو د دې ښځې چې پرنجې وکړو هغې ته ویله یرحمک الله ځکه هغې الحمدلله ویله. دا زوی و دا د بلې ښځې نه و. دې زوی چې ویله زوی چې پرنجې وکړو هغې الحمدلله ونه ویله هغې ته جواب ورنه کړو. دا زوی لاړه دغې خپلې مور ته یې ویله کومه چې دا بله ښځه وه هغې ته یې ویله ګوره پلانکۍ چې وه که نه پلانکۍ مور چې وه هغې ته زموږ پلار جواب ورکړه الحمدلله ورته یرحمک الله ورته ویله اما پرنجه وکړو ماته یرحمک الله ونه ویله دا خو بلې دي. هغه ډایرکټ راله ابو موسی اشعري ته یې ویله خپل خاوند ته ګوره تا فرق وکړو ښه څنګه فرق مې وکړو وایي تا فرق داسې وکړو چې هغه ښځې چې پلانکۍ چې یا پرنجې وکړو الحمدلله ورته یرحمک الله ویله دعا دې ورته وکړه او دې زما زوی چې ګوره پرنجې وکړو تا ورته یرحمک الله ونه ویله. وی هر چې دا بله ښځه وه هغې چې پرنجې وکړو نو ما ورته یرحمک الله ځکه ویله چې هغې الحمدلله ویله او دا ستا زوی چې وکړو دی پرنجې وکړو خو الحمدلله ونه ویله نو ځکه مې یرحمک الله ورته ونه. ګوره صحابه کرام دومره پابند الله د پیغمبر ته حتی په خپلو زنانو کې په خپل کور کې خپلو بچو کې یرحمک الله دا یو دعا ده. نو سړي ډېر دغه شانته هغه اړه چې راځي هغه په بچي باندې راځي چې الله زما بچي باندې رحم وکړي. نو هغوی ګوره په خپلو بچو کې هم دغه شانته په خپل کور کې د الله د پیغمبر صلوات وکړو ډېر زیات پابندو. نو پکار ده چې موږ او تاسو دا زده کړو په دې باندې عمل وکړو. الله دې موږ او تاسو